بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن د خیر سره راځو د ایډا پریمیر پرو ته. په هغه کې زمونږ دویم کلاس دی ایډا پریمیر پرو کې. هغه دا سورس وینډو او سورس وینډو څه کار کوي زه یو کچا د ټول نه مخکې که زمونږ چینل چا نه سبسکرایب کړی زمونږ چینل سبسکرایب کړئ، لایک او کمنټ مه هېروئ، ویډیو در سره پوره ګورئ چې زمونږ نوي ویډیو تیارو. نو دا د سورس وینډو چې کومه ده دا استعمالیږي د کټینګ دپاره. مثال ډېر کټینګ په دې کې کول غواړي هغه په دې سورس وینډو کې کیږي. څوک یې ډېره استعمالوي او څوک یې ډېره نه استعمالوي، خو باقاعده بیا هم استعمالیږي، داسې نه ده چې نه استعمالیږي، ځکه د پروګرام په انټرفیس کې چې ورکړې ده بیا خامخا استعمالیږي، استعمال شته. نو راځو د ټول نه مخکې که چا څوک غواړي چې یاره زه ایډا پریمیر پرو زده کړم نو زمونږ چینل دی سبسکرایب کړئ، الرفیق آفیشل، او پلیلیست ته دې لاړ شي، مختلف پروګرامونه شروع کوو انشاءالله. موږ ان ډیزاین دی، ایلیسټریټر دی، افټر افیکټ دی، دا به شروع کوو، په دې کې به کار کوو انشاءالله. نو تاسو به هم ترې فایده واخلئ او موږ هم ترې مستفید شو. را به شو که څوک غواړي مثال ویډیوګانې چې کوم دی د ایډا پریمیر پرو دپاره ډاونلوډ کړي او های ریزولیشن والا، های پکسلز والا، نو هغه کولی شي چې میکس کټ چې کوم دا ویب سایټ دی دې له لاړ شي او دې کې مختلف قسمه ویډیوګانې شته، ویډیو ټمپلیټ هم پکې شته چې ته غواړې د دغه دپاره استعمال کړي، یوټیوب دپاره. پریمیر پرو ګوره، پریمیر پرو باندې چې کلیک کړي دې کې تا سره د یوټیوب دا ویني، یوټیوب دپاره ویډیوګانې ته غواړي صحیح شو. لور تل چې کوم دغه دي دا سبسکرایب بټن دا تاسو چې کوم دی دا دغه کې درکوي، موګروټ فایل کې دا موګروټ فایل چې کوم دی دا دې کې تاله درکوي او په دې کې دا بیا په ایډا پریمیر پرو کې ته استعمالولی شي. دا ګوره دغه دی دا انډ سکرین چې کوم دی صحیح شو، دا ټول مختلف دا بټن دا تام ته هم استعمالولی شي په دغه کې. نو دا په دې چې کلیک کې ګوره دلته تا سره دا ورکوي ډاونلوډ فری ټمپلیټ، دې ځای نه ډاونلوډ کولی شي صحیح شو. دې باندې هېڅ کاپي رایټ کلیم نشته او ښه مزیدار استعمالوئ، په خپل کار کې راولئ. نو راځو موږ ګورو ایډا پریمیر پرو ته چې کومه سورس وینډو ده زمونږ شروع کړې ده هغه شروع کوو. پروجیکټ وینډو هم کړې وه او سورس وینډو ده. نو ډبل کلیک به په پروجیکټ وینډو باندې وکړې او دلته به یو ویډیو واخلې، مثال دا ویډیو شوه یا دا شوه ځکه ساوند ورسره شته، دې نورو سره سم نشته که نه. په دې باندې به ډبل کلیک وکړې دې ویډیو باندې، په دې ډبل کلیک دا به ډایرکټ تا سره سورس وینډو کې کولاو کړي. سورس وینډو موږ مخکې ذکر وکړو چې دا د کټینګ دپاره استعمالیږي او دې کې لږ ډېر کټینګ کېږي. نو دا دلته چې کوم دی دا موږ سره دا ویني دا یو مارک دی او دا مارکین دی. په دې مارکین چې کوم دی دا مارک دې ځای نه واخلو، مثال دې ځای نه سټارټ شو، بیا د دې ځای نه ته دا مارکې ګوره، دا مارکین مطلب د دې ځای نه سټارټ چې کوم دی ان ته اخلي، سټارټینګ داخلېږي دې ته صحیح شو. او مارکاوټ چې کوم دی د دې نه مثال وځي یا دا چې کوم دی په دې ځای باندې انډ کې بس ختموي. نو اوس دا ویډیو ته ګوره دا دلته موږ سره دې ځای کې مارکین کوو او مخکې راځو، مثال دا ګوره فریم بای فریم چې اخلي دا بیا موږ سره چې کوم دی دا ګوره ګو ټو ان، دا ګو ټو ان له واپس دې ځای له راوله دلته دا چې کوم دا موږ سره دی دا ګو ټو ان شفټ آی چې کوم دی دا موږ سره شارټ کټ دی، دا واپس دلته خپل ځای له لاړې. نو دا موږ دلته واخیستو. اوس ته ویې مثال چې یاره زه فریم بای فریم دی کې کټینګ کومه، مثال دا ویډیو ده دا به پلی کړي چې دا تا سره 100 فریم پر سیکنډ راسي، دا تقریبا 20 فریم چې کوم دی پر سیکنډ دی. دا به ته فریم بای فریم چې اخلي دې ځای کې ګوره دا به دلته کلیک کړي، دا ګوره ټیپ فارورډ 1 فریم رایټ صحیح شو. رایټ سایډ ته چې کوم د فریم وګوره دلته دوم سره د سیکنډ سره خوا کې چې کوم دی فریم دا زیاتېږي. نو دا فریم بای فریم چې ته ځان سره اخلي بیا به دا استعمالي او چې واپس بیک سټیپ بیک 1 فریم چې کوم دی دغه کې نو هغه ګوره بیا به دا استعمالي دا بټن. او د پلی دپاره دا ده همدغه شان چې دا بیا دا مارک آوټ دلته موږ والو ګوره دې ځای کې موږ سره دا مارک آوټ دی او چې کوم دی د دې شارټ کټ دی او باندې چې کلیک کړي واپس چې دلته ګوره دا مارکین کې موږ دلته یې دې ځای کې او موږ زو مارک آوټ له نو دا به ډایرکټ وي دلته به دې له ته راتلی شي. بیا د دې ویډیو په مابین باندې چې کله کلیک کړي او دا ډریک کې ټایم لاین ته دا به ډایرکټ تا سره دلته راشي، دا ویت ساوند صحیح شو، د ساوند سره به تاله دلته راشي صحیح شو. بیا که ته غواړې چې یاره دا مثال زما دې سره ساوند نه دی په کار او صرف چې کوم دی زما ویډیو په کار ده، نو دا ویني دا به دلته راشي، دا ویډیو به صرف راوالي ټیک شو. بیا مثال که ستا دا خوښی چې یاره زه دا ویډیو مې هم نه ده په کار خو د دې ویډیو دا ساوند مې په کار دی، نو دا به راوالي. دا ګوره دا موږ سره دې ځای کې ساوند راواخیستو صحیح شو. دا ساوند چې کوم دی دا موږ سره
دی راواخ صحیح شو دا یو اپشن شو بل چې کوم دی ګوره دا موږ ځان سره رالو مثال دا ویډیو هم صرف راواخیسته دی کې موږ سره دی دلته بل دی انزرټ دی صحیح شو دا انزرټ موږ سره دا کوي کار کوي چې ګوره د دې کامه چې کوم دی کامه د دې شارټکټ دی د دې په مابین کې تا سره ګوره 2 کلیپونه دي د 2 کلیپونو په مابین کې چې کوم دی دا ځای ورکړی صحیح شو خو دا د دې په مابین کې موږ سره بل کلیپ رالی ګوره چې اوس مثال دې باندې کلیک کې دا ګوره د دې په مابین کې موږ سره بل کلیپ راواخیستو خو ویت ساوند یې راواخیستو وینې دا کې خیال لیکړی دا یو کلیپ یې موږ ته په منځ باندې نیم کو نیم دې خوا راغی نیم دې خوا راغی صحیح شو او په منځ کې دا بل کلیپ موږ سره ویت ساوند راغی اواز سره صحیح شو دا موږ سره چې کوم دی مثال د یو کلیپ ته راخلي معمولي ټوټه راخلي او هغه ته د دې په مابین کې دغه کې نو کولی شي چې دا ته استعمال کړي صحیح شو بیا بل دی موږ سره دغه دی او رایټ صحیح شو او رایټ چې موږ سره کوم دی د دې دا او رایټ چې کوم دا موږ سره هم د دې په شان کار کوي خو لږ معمولي چې کوم دی د دې دواړو په مابین کې کمپیریزن شته لږ فرق لري نو دا چې د کلیک وګوره دا موږ سره هغه خپل ساوند په ځای پرېښوستو خو او رایټ چې کوم د دې د مخکینی خپل اصل دغه دی هغې نه کټینګ نه چې کوم دی دا موږ سره لږ معمولي راواخیستو ټیک شو دا موږ سره او بل دا دی مثال د ویډیو کې ته غواړې چې یاره زه یو کیپچر واخلم مثال د دې ځای نه تصویر واخلم نو تصویر ما دا وګوره ایکسپورټ فریم دا چې دی و کنټرول شفټ چې کوم دی دا موږ سره د دې شارټکټ دی ګورې کنټرول شفټ ای دی کنټرول شفټ ای موږ سره شارټکټ دی ته انجي غواړې صحیح شو امپورټ انټو پروجیکټ صحیح شو پروجیکټ کې امپورټ کې مثال همدلته تیار دغه کې که نه دلته براوزر کې مثال دلته دغه کې دا ګوره دې ځای کې موږ سره دا تیار راغی دا تصویر موږ سره دلته دا ته استعمالولی شي خپل استعمال کې راوستی شي صحیح شو بیا که مثال ته وایې چې یاره زه دا تصویر ما سره چې کوم دی دغه له لاړ شي دا بس کلیک کې دلته ځای ورله واخله براوز صحیح شو ځای ورله یا فولډر ورله جوړی کار څه کې هغه بیا په خپله تبه باندې جوړ کړه چې اوس دلته کلیک کو اوکې دی وو دا به موږ سره ډایرکټ چې کوم دی تللی هلته اوپن وینډو له لاړ شي صحیح شو ډاکومنټ کې چې ایډاپ چې کوم ځای کې پروت دی هغه به کولاو کې ایډاپ کې به موږ سره پریمیر پرو 14 ورژن دی صحیح شو دا ګوره دلته موږ سره دا تصویرانې راغلي صحیح شو دا هم په دې طریقه باندې چې کوم دی دا د سورس وینډو چې کوم کارو هغه دا د سورس وینډو مو دې ځای کې به چې کوم دی دا ګوره دا نور مختلفې بټنې انشاءالله دا را روان درس کې او ژوندي زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ لایک او شیر مه هېروئ او ویډیو در سره پوره ګورئ انشاءالله موږ نوي پروګرامونه نور هم شروع کوو ان ډیزاین دی چې ډېر مزیدار پروګرام دی همدغه شان نور او موږ در سره خپلو نیکو دعاګانو کې یاد ساتئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته